د افغانستان د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي اغلې خاپري نغمې نن په پیښور کې د شهید ګیلمن وزیر له مور او د هغه له ماشوم زوی انقلابي سره وکتل. خاپري نغمې د لر او بر ملي شهید ګیلمن وزیر له مور سره نن لیدنه کړې ده. خاپري نغمې د شهید ګیلمن کورنۍ ته کابو 1.5 لک امریکایي ډالر راټول کړي وو چې غوښتل یې د شهید ګیلمن له مورکۍ سره له نږدې وګوري او په خپل لاس د هغه مورکۍ او هغه زوی ته هغه راټولې شوې مرستې وسپاري. رښتیا هم چې نغمه جانه په وطن او افغانیت مینه سندرغاړې ده چې له دومره لرې ځای یعنې امریکا څخه یې سفر راکړی، پاکستان ته راغلی او بیا پیښور ته راغلی ده د دې لپاره چې د ملي شهید ګیلمن وزیر له مور او له نورو فیملي سره وویني. له خاپري نغمې سره مو په پیښور کې ملاقات وکړ. هغه د شهید ګیلمن وزیر په غم دومره غمجنه وه چې حد نه و. الله تعالی دې نغمې ته اوږد عمر، روغ صحت او خوشحاله ژوند ورنصیب کړي چې همداسې د افغانانو او افغانستان ملاتړ کوي. له نغمې څخه یوه نړۍ مننه چې په دې مصروف وخت کې ټایم ویستل او د شهید جانان فاتحې ته راغلی.